بسم الله الرحمن الرحیم. آیا فیسبوک کې کېدای شي؟ زیاتره ملګرو دغه پوښتنه هم کړې ده او تاسې هم کېدای شي چې په یوټیوب کې یا په نورو شبکو کې کېدای شي تاسو سرچ کړی وي چې د فیسبوک هیک کېدای شي او که نه. هو، فیسبوک هیک کېدای شي. هر یو ډیوایس که هغه کمپیوټر دی که ستاسې موبایل دی چې د انټرنیټ سره وصل وي هغه هیک کېدای شي. که هغه کې تاسې فیسبوک استعمالوئ او که نورې ټولنیزې رسنۍ تاسې استعمالوئ هغه هیک کېدای شي. په عین شکل باندې فیسبوک هم هیک کېدای شي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د فیسبوک د خپل اکاونټ د سکیور کولو لپاره داسې طریقې ښیم چې د هغې په واسطه باندې هیکران کولی شي چې ستاسې فیسبوک اکاونټ هیک کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه داسې طریقې چې کوم هیکران استعمالوي تاسې د هغې مخنیوی وکړئ. تر ټولو لومړۍ طریقه فیشنګ دی. فیشنګ کې هم مختلفې طریقې د هیکران مختلفې طریقې استعمالوي، خو زه تاسو یو مثال درکوم. هغه دا چې هیکران د فیسبوک په ډول باندې ویب پیجز جوړوي. عین شکل د فیسبوک پیج په شکل باندې ښکارېږي، خو تاسې ته به هغه هیکران په لینکونو په واسطه باندې درلیږي یا په ایمیل کې به تاسو ته داسې یو لینک راغلی وي، تاسې هغې باندې کلیک کوئ او فیسبوک اکاونټ پکې خلاصوئ. نو ستاسې د فیسبوک هغه پاسورډ چې دی کیدای شي هغه هیکر ته په هماغه فایل کې کوم چې هغوی جوړ کړی ده هغوی ترلاسه کړی شي. نو هیڅکله هم په داسې لینکونو باندې کوم چې تاسې ایمیل ته راځي یا ستاسې د فیسبوک د میسنجر له لارې ځینې خلک چې کوم تاسې نه پیژنئ تاسې ته کوم لینک درلیږي او تاسې هغه لینک باندې باوري نه یاستئ، هیڅکله هم په هغه لینکونو باندې کلیک مه کوئ. په دې سره ستاسې آی ډي هیک کیدای شي او همدارنګه موبایل کې چې کومه ډیټا ده هغې ته هیکران یا هغه کسان چې ستاسې دغه لینک رالیږلی او تاسې ورباندې کلیک وکړه کیدای شي ستاسې د موبایل ټوله ډیټا ته هغوی لاسرسی ولري. که هغه د موبایل کوم ریکارډ دی یا تصویرونه ویډیو دی هر څه شی دی هغوی کولی شي ستاسې موبایل یا کمپیوټر ته مکمله لاسرسی ولري. دویمه طریقه چې هغه هیکران استعمالوي تر څو د یو چا فیسبوک اکاونټ یا نور کوم اکاونټ چې د هغه هیک کړي هغه د کی لاګینګ طریقه دی. کی لاګینګ څه شی دی؟ کی لاګینګ خپله یو سافټویر دی، یو کوچنی سافټویر دی چې ستاسې موبایل کې یا په کمپیوټر کې انسټالیږي او د هغې وروسته کله چې تاسې فیسبوک ته لاګین کېږي د هماغه ځینه هغه پاسورډ چې کوم تاسې خپل اکاونټ ته ورکړی دی هغه کولی شي د هغه کی لاګینګ سافټویر په واسطه باندې هغه هیکران ترلاسه کړی شي. نو هیڅکله هم د هغه ځای نه چې کوم تاسې ورباندې باوري نه یاستئ یعنې باوري ویب سایټ نه دي هغې نه داسې سافټویر تاسې مه انسټالوئ یا مه ډاونلوډ کوئ چې هغه ستاسې کمپیوټر ته یا ستاسې موبایل ته مشکلات پېښولی شي یا ستاسې فیسبوک اکاونټ ته مشکلات پېښولی شي. نو کوشش وکړئ داسې سافټویر په خپل موبایل کې یا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ چې هغه باوري وي، یو داسې سرچینې جوړ کړی وي یا داسې کمپنۍ جوړ کړې وي چې هغه خپله باوري، لکه تاسې کولی شئ د ګوګل کمپنۍ هغه سافټویر استعمال کړئ یا نور داسې کوم کمپنۍ چې د هغوی مختلف سافټویر جوړوي تاسې هماغه استعمالوئ. هیڅکله هم داسې سافټویر څخه استفاده مه کوئ چې هغه ستاسې موبایل او کمپیوټر ته مشکلات پېښولی شي. دریمه طریقه چې هیکران یې د فیسبوک اکاونټ هیک کولو لپاره استعمالوي هغه کله چې تاسې فیسبوک ته لاګین شوئ په هغه ځای کې تاسو ته یو میسج درکول کېږي چې آیا تاسې غواړئ دغه پاسورډ سیف کړئ. نو کله چې تاسو دغه پاسورډ سیف کړئ هغه په براوزر کې خپله سیف کېږي. نو که چېرته ستاسې دغه کمپیوټر خلاص پاتې شي له تاسې نه نو نور څوک کولی شي چې راسي ستاسې کمپیوټر ته د همدې له لارې ستاسې هغه کوم پاسورډ چې تاسو سیف کړی دی د پاسورډ مینیجر چې کوم په براوزر کې تیار هغه آپشن ورکول شوی دی د هغې له لارې کولی شي چې هغه کس ستاسې پاسورډ وګوري او په اسانۍ سره بل وخت یا په همدې وخت کې ستاسې اکاونټ ته لاګین شي او ستاسې پاسورډ کولی شي ډېر په اسانۍ سره چینج کړي. نو دوی په واسطه باندې هم هیکران دغه طریقې استعمالوي تر څو ستاسې پاسورډ غلا کړي او ستاسې اکاونټ هیک کړي. څلورمه طریقه چې هغه هیکران استعمالوي چې ستاسې د اکاونټ هیک کړي هغه دا چې که چېرته ستاسې موبایل داسې یو چا ته ورکړي چې هغه تاسې نه پېژنئ یا ستاسې سره هغه مخالف وي یا تاسو سره کومه بدي ولري نو هغوی کولی شي چې ستاسې په موبایل کې یا ستاسې په کمپیوټر کې داسې اپلیکیشن انسټال کړي چې هغه کولی شي چې ستاسې د موبایل کې چې هر قسمه کار کوئ هغه کولی شي چې وویني. که هغه تاسې فیسبوک ته لاګین کېږئ یا تاسې نورو ټولنیزو رسنیو ته لاګین کېږئ یا همدارنګه تاسې نور کوم کارونه چې په خپل موبایل کې کوئ تاسې هغوی کولی شي چې د هغه سافټویر چې کوم ستاسې په موبایل کې انسټال کړه یا ستاسې په کمپیوټر کې انسټال کړه د هغې له لارې هغوی کولی شي ډېر په اسانۍ سره ستاسې هر یو اکټیویټي چې تاسې هر څه په خپل موبایل کې یا په کمپیوټر کې کوئ هغوی کولی شي ډېر په اسانۍ سره وګوري. مختلفه داسې سافټویر پیدا کېږي آنلاین په کمپیوټر لپاره هم شته د موبایل لپاره هم شته چې هغه به ستاسې په موبایل
موبایل یا په کمپیوټر کې انسټال وي خو تاسو ته نه ښکاره کېږي چې داسې یو سافټویر ستاسې په کمپیوټر او موبایل کې انسټال دی چې هغه ستاسې ډیټا غلا کوي یا د فیسبوک اکاونټ مو هیک کولی شي. پنځمه طریقه چې هیکران یې استعمالوي تر څو ستاسې فیسبوک اکاونټ هیک کړي هغه د پاسورډ ماسک طریقه دی. که چېرته تاسې په براوزر کې خپل پاسورډ سیف کړئ د فیسبوک اکاونټ پاسورډ مو سیف کړئ هلته نو هیکران کولی شي چې د یو طریقې په واسطه باندې ستاسې هغه پاسورډ ډېر په اسانۍ سره وګوري. هغوی کولی شي چې کله په هر یو پیج باندې تاسې رایټ کلیک وکړئ انسپیکټ ایلیمنټ باندې کلیک کړئ نو هغې ځای کې کوم کوډ چې دی هغه پاسورډ صرف ټکس ته چینج کړئ د هغې له لارې کولی شي چې ستاسې پاسورډ ویو کړي یعنې ویې ګوري او بیا کولی شي ستاسې پاسورډ ډېر په اسانۍ سره چینج کړي. شپږمه طریقه چې هیکران استعمالوي تر څو ستاسې اکاونټ هیک کړي هغه د وای فای له لارې دی. وای فای ډېر په اسانۍ سره هیک کېدی شي. هغه لوکل وای فای دی یا تاسې په کور کې انسټال کړي یا په کوم د اداره کې تاسې کار کوئ هغه وای فای سره وصل یاستئ هغه وای فای هیک کېدی شي. د هغه وای فای له لارې بیا کولی شي ستاسې موبایل یا ستاسې کمپیوټر یعنې هر یو ډیوایس چې دی هماغه وای فای سره وصل دی ډېر په اسانۍ سره هیکر کولی شي چې هغه هلته راشي او ستاسې د فیسبوک اکاونټ یا نور اکاونټونه چې کوم دي هغه ډېر په اسانۍ سره هغه پاسورډ چینج کړي او ستاسې د فیسبوک اکاونټ یا نور اکاونټونه د خپل اکسس لاندې راولي. نو هېڅکله هم داسې یو وای فای څخه استفاده مه کوئ چې هغه باندې تاسې باوري نه یاستئ. اوومه طریقه دا چې تاسې که چېرته د وای فای سره وصل یاستئ او هغه هیکر هم د همدې وای فای سره وصل وي دې ته ډي ان اس سپوفینګ ویل کېږي. هغه هیکر کولی شي چې دغه د فیسبوک کوم پیج چې دا کوم چې تاسې لاګین کېږئ هغه مکمله چینج کړي هغه یو آر ایل یې چینج کړي خو تاسې ورباندې کلیک کوئ او لاګین کېږئ د هغې په واسطه باندې کولی شي چې هغوی هغه ستاسې د ایمیل او پاسورډ ترلاسه کړي او بیا کولی شي چې آینده کې ورته لاګین شي او پاسورډ چینج کړي نو د دې لارې هم کېدی شي ستاسې د فیسبوک اکاونټ ډېر په اسانۍ سره هیک کړي. نو دغه هغه لارې وي چې هیکران یې استعمالوي تر څو پورې ستاسې د فیسبوک اکاونټ ډېر په اسانۍ سره هیک کړی شي. نو کوشش وکړئ چې دغه دا لارې چې کوم هیکران استعمالوي د دې د مخنیوي لپاره تاسې هغه کومې لارې چې درته ما وښودې د دې څخه استفاده وکړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو